د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د ترکیې د سیاسي او اقتصادي څېړنو مرکز له رئیس سره کتلي دي. د کانونو په دې لیدنه کې د کانونو سرپرست وزیر ویلي دي چې اوس په افغانستان کې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره شوې. د بلخ د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې 4.5 میلیارده افغاني عواید راټول کړي دي. د دغه ریاست د چارواکو په وینا د ازبکستان ګمرک له مسؤلینو سره ښې اړیکې لري او د توکو د صادرولو او وارداتو په برخه کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته پر لاره دي څو د ناروغانو د مخنیوي په برخه کې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د ځنګلونو او عامه ځایونو د شنو بوټو او ونو وهل د قانون مطابق منع دي. دغې ادارې زیاته کړې که هر چا ځنګلونه یا د عامه ځایونو ونې ووهلې نغدي جریمې او عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي. یوې ایراني رسنۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو عمومي مدیر علي رضا له قوله راپور ورکړی چې د همګړۍ 4,000 افغانان د ایران په بندخونو کې بندیان دي. دغې رسنۍ په دې هکله نور جزئیات نه دي وړاندې کړي.